د اکتوبر د 11مې لوی جرګې وروستۍ پریکړه. جرګه له پاکستاني پوځ څخه غواړي چې د پښتنو سیمو څخه خپل ځواکونه بهر کړي او خپله خاوره او خپل اختیار یې سي. دا چې یاده پریکړه څنګه او ولې سوې، منظور پښتین څه ویلي، بشپړ حال را سره هم د غرفان ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. جرګه ښایي له پاکستاني پوځ وغواړي چې له قبایلي سیمو ووځي. پښتون قومي جرګه نن یکشنبه ناوخته د قومونو او سیاسي ګوندونو د کمیټو پریکړه لیک صادروي. ټاکل سوې وه چې د اجنډا مطابق دغه جرګه 3 ورځې خپلو عمومي او ځانګړو ناستو ته ادامه ورکړي، خو د جرګې پر سیمه د امنیتي ځواکونو د بریدونو په پایله کې د رامنځته سوو زیانونو او نیمګړتیاو د لرې کولو په خاطر جرګه یوه ورځ وځنډېده. د جرګې له منځ څخه یو سرچینې افغان رسنیو ته ویلي چې د جرګې په خیمو کې یو مهم بحث له قبایلي سیمو څخه د پاکستان د پوځ وتل او قومونو او قبایلو ته د خپلو سیمو د امنیت سپارل دي. قومي مشران چې د ولسوالیو په کمیټو کې سره راغونډ سوي په خپلو سیمو کې د پوځ حضور د ناامنیو لامل ګڼي، خو د سیاسي ګوندونو په یو شمېر خیمو کې چې د حکومت ملاتړي او تر نفوذ لاندې کسان یې هم غړیتوب لري، د پاکستان د طالبانو تحریک پر وړاندې په ولسي یووالي ټینګار سوی. سرچینې وایي په ځینو خیمو کې پر دې بحث سوی چې د پاکستان د طالبانو غورځنګ له جګړې لاس واخلي او د جرګې پریکړو ته غاړه کیږدي. د پاکستان د طالبانو غورځنګ جرګې ته د درناوي په خاطر 15 ورځنی اوربند اعلان کړی او د دې جرګې ملاتړ یې ښودلی. یو شمېر شنونکي د دې ملاتړ هدف دا ګڼي چې جرګه د دوی خلاف سختې پریکړې ونه کړي. په یوه اډیو غږ کې د جرګې په درشل کې د پاکستان د پوځ له ملاتړو اکاونټونو خپور سوی د طالبانو د مرکزي شورا غړي طارق محمود له پی ټي ایم، جرګې او نورو پښتنو سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو هیلهمنتیا ښیي. دغه اډیو غږ د پاکستان د طالبانو تحریک تر اوسه نه دی تایید کړی. د ولسوالیو او ګوندونو په خیمو کې په قانونو کې د اړوندو سیمو پر سهم بحث سوی چې د قانونو او نورو طبیعي سرچینې عواید د اړوندو سیمو په پراختیا او پرمختیا کې ولګیږي او د اوبو او برېښنا د استفادې لومړیتوب پښتونخوا ته ورکړل سي. د چارو شنونکي پر دې باور دي چې پښتون قومي جرګه په دې بریالۍ سوې چې نړۍ ته پیغام ورکړي چې پښتانه سوله خوښونکی قوم دی او جګړې او ترهګري د پاکستان د پوځ او امنیتي ادارو د پالیسیو نتیجه ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.